سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشئ د مزر راډیو له فیسبوک باندې د نن ورځې څو مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي اسلامي امارات په 1402 لمریز کال کې د هیواد په کچه د 355 چک ډیمونو جوړولو چارې پیل کړې وي چې ډیری یې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. یاد معاونیت زیاتوي چې له دې پروژو څخه 138 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، 119 د اوبو او انرژۍ وزارت او 100 پروژې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پورې اړه لري. په ننګرهار ولایت کې یو تن د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د یاد ولایت امنیه قومندانۍ وایي د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند پیرخیلو سیمه کې یو تن چې خلکو ته به یې دم، دعا او تعویضونه کول تېره شپه ناوخته نامعلومو کسانو په یاده سیمه کې حلال کړی دی. پوهنې وزارت وایي د کابل ولایت په موسهي ولسوالۍ کې د 1,500,000 افغانیو په لګښت د یو دارالیتام د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد وزارت په وینا دغه دارالیتام د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو په مالي مرسته جوړ شوی دی. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د سمنګان ولایت په خورم و سرباغ ولسوالۍ کې د 29 میلیونه افغانیو په ارزښت یو پله د جوړولو چارې پیل شوې. د نوموړي په وینا دغه پل 14 متره اوږدوالی او 4.2 متره پلنوالی لري چې راتلونکو 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. او اوس هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا میشت شوي پوځیان به په څو راتلونکو ورځو کې د اوکراین په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د استخباراتي معلوماتو له مخې دغه سیمه کې د شمالي کوریا 10 پوځیان میشت دي. او د کان په نوم اسرائیلي رسنۍ خبر ورکړی چې د صهیونیست پوځ د شمالي او مرکزي قومندانۍ 2 جګپوړي قومندانان د لبنان په سویل کې له حزب الله ډلې سره په نښته کې ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د حزب الله ډلې په یو شمېر نورو بریدونو کې هم تر 10 زیات صهیونیستان ټپیان شوي دي.